سلامونه دوستانو د پښتو پوهې چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ د یو سرتېري نه هېرېدونکې کیسه څېړو. یو کس چې د جګړې تر پای ته رسېدو 10 کاله وروسته هم نه پوهېده چې جګړه پای ته رسېدلې او لا یې هم جګړې ته دوام ورکړی و. دا ویډیو د هیرو اونودا یو جاپانی سرتېری چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د امپراتورۍ لپاره مبارزه کوله په دې اړه ده. که چمتو یاست نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. هیرو اونودا د 1922 کال د مارچ په 19مه نیټه د واکایاما ښار کې زیږېدلی و. د هغه کورنۍ په جاپان کې یوه عادي کورنۍ وه، خو اونودا له کوچنیوالي څخه یو ځانګړې جذبه درلوده چې په پایله کې د جاپان د امپراتورۍ پوځ سره یو ځای شو. د هغه لومړنۍ نظامي روزنه د ځانګړي استخباراتي او ګوریلا جګړې لپاره وه چې هغه د راتلونکو کلونو لپاره ځانګړی چمتو کړ. په 1940 کال کې اونودا د فیلیپین په لوبینګ ټاپو کې ځای پر ځای شو. هغه ته دنده ورکړل شوې وه چې د امریکایي ځواکونو سره جګړه وکړي او هیڅ کله تسلیم نشي، پرته له دې چې مستقیم امر له قومندانه ورته وشي. دا دنده د هغه د ژوند یوه برخه شوه او هغه په دې باور چې جاپان به هیڅ کله نه تسلیمیږي. کله چې په 1945 کال کې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده، جاپان رسما تسلیم شو. خو اونودا او د هغه ملګري خبر نه و چې جګړه پای ته رسېدلې او جاپان تسلیم شوی دی. د کلونو لپاره اونودا د فیلیپین په ځنګلونو کې پټ شوی و. د جاپان حکومت او د اونودا کورنۍ په وار وار هڅه وکړه چې هغه ته پیغامونه ورسوي، خو هر ځل هغه باور نه کاوه. حتی په فیلیپین کې ځینې جاپانیانو او د هغه کورنۍ غړو د هغه په لټون کې همغه ځنګل ته ځانونه ورسول او د تسلیمۍ غوښتنه یې وکړه. خو اونودا د هغوی هره هڅه د دښمن پلان او تبلیغات ګڼله. د اونودا ملګري ټول تسلیمه شول او جاپان ته لاړل. هغوی هم څو ځلې فیلیپین ته راغلل چې اونودا متقاعده کړي چې جنگ پای ته رسېدلی، خو اونودا د هغو خبرې هم نه منلې او دا بیا هم د دښمن پلان او تبلیغات ګڼه. په پای کې اونودا په یوازې ځان پاتې شو، خو بیا هم هغه خپله دنده نه پرېښودله. اونودا د فیلیپین په ځنګل کې د څو کلونو لپاره یوازې ژوند وکړ چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړې تګلارې خپلولې. هغه نه یوازې د ځنګل میوې او اوبه یې کارولې، بلکې د فیلیپین ځایي خلکو څخه به یې مالونه هم غلا کول. هغه د خپل پټنځای او د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره ځانګړي تاکتیکونه هم جوړ کړي وو. د بیلګې په توګه هغه به ځینې وختونه د خلکو لخوا پاتې شوي ټوټې راټولولې او د سرتېرو لپاره به یې خنډونه جوړول. په پای کې د اونودا کورنۍ بریالي شو چې د اونودا قومندان پیدا کړي. د اونودا قومندان په خپله فیلیپین ته ولاړ او اونودا ته یې امر ورکړ چې تسلیم شي. دا هغه وخت چې اونودا په 50 کلنۍ کې تسلیم شو او خپل ټوپک یې د جاپان چارواکو ته وسپاره. اونودا جاپان ته په 1940 کال کې راستون شو. نوموړی د خلکو له طرفه د یو اتل په توګه وستایل شو. هغه په جاپان کې خپل ژوند ته دوام ورکړ، کتابونه یې ولیکل او د نړۍ خلکو ته خپله کیسه په کتابونو کې بیان کړه. هیرو اونودا د 2014 کال د جانوري په 14مه نیټه په 91 کلنۍ کې د سږو د ناروغۍ له امله مړ شو. د هغه کیسه د وفادارۍ او له خپلې دندې سره د ژمنې یوه حیرانوونکی مثال دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.